د ننګرهار کانال په څلورګونو فارمونو کې د اصلاح شویو غنمو کښتونو ته پاملرنه ډیره شوې. هډې فارم کې د زراعتي خدماتو مدیر قیس الله ابراهیم خیل وایي د کانال فارمونو کې کرل شویو غنمو ته د ډیرې پاملرنې ترڅنګ وروسته یو روغتون هم ډیره ګټه رسولې. الحمدلله د بارانونو په کېدلو سره نو په زموږ فصل کې هم ډیر ښه والی راغلی چې ځکه دغه وخت یو څه اندازه ځنډولی دی. نو انشاءالله د دې موږ 100% اطمینان ورکړو چې د غنمو کې هیڅ مشکل نشته او الحمدلله ښه غنم دی، تصدیقي غنم دی، د تصدۍ نه دغه تخم لاس راغلی دی. ننګرهار میشتي رویان الله او فهیم هم د غنمو سګنیو کښتونو ته خوښ دي. وایي غنم چې د ژوند لومړنی ضرورت دی، حاصلاتو زیاتوالی به د هیوادوالو اړتیا پوره کړي. که د غنم حاصلات ډیر ورکړي زموږ ضرورتونه مو سره پوره شي، بس انشاءالله او نور کاروبار به مو سره زیات شي، غنم به زیات ډیر شي. زموږ ضرورتونه دي او حاصلات د وړو دپاره زیات شي د ننګرهار او ښه د بارانونه هم شوي سږکال. دغه کوم کانال چې د زراعتي ځمکې دي دغه باندې دا کوم تخمونه کرل شوي دي، که چېرته دا زیات شي نو آینده کې به حاصل ورکړي. ټولو دهقانانو ته به ورسېږي او د ټولو دهقانانو حاصل به ښه شي ورسره انشاءالله. د ننګرهار کانال وادي کرنیز امارتي شرکت ویان سید همایون غریب ملوی سږکال د کانال په څلورګونو فارمونو کې څه د پاسه 1900 جریبه ځمکه د غنمو اصلاح شوي تخمونه کرل شوي چې سږکال به که خدای کول ښه حاصلات ولري. د ننګرهار وادي کرنیز اماراتي شرکت په څلورګونو فارمونو کې پر څه د پاسه شاوخوا 1900 جریبه ځمکه باندې موږ د غنمو اصلاح شوي تخمونه کرلي دي چې په دې کې زیاته برخه چې د هغه د کونړ په نوع باندې یو ډول تخم ده، همدارنګه د نسب په نوع باندې یو ډول نوع ده چې هغه موږ دلته کرلي دي. دا اوس چې موږ تاسو دلته ولاړ یو دا د هډې فارمر ون عبدالخیلو بلاک دی. له ښه مرغه دلته هم موږ تاسو عملاً ګورو د غنمو حاصلات انشاءالله د پام وړ دي. انشاءالله په راتلونکي اونۍ کې به یعنې په شاوخوا 10 ورځو کې به د غنمو لو شروع شي. دلته به موږ سره زیات هیوادوال ته د کار زمینه برابرېږي. د یادونه ده چې په ننګرهار کې د غنمو کښتونه حاصل ته رسېدلي او په ځینو ځایونو کې لو هم پیل شوی.